داسې بچې نه دی راوړی چې په دې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته نیم دلیل د پیغمبر نه وښیي، نیم دلیل یا د صحابه کرامو نه او یا د دې څلورو امامانو نه او یا د دې مشهورو محدثینو نه ودرېږي. د قیامت سحر به راشي صبور الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. دا بسوار جلد كذا ما سرشتا عربي كتاب. اول جلد محمد بن يوسف صالحي رحمة الله تعالى عليه مبارك دير خستا بحث كيف ميلاد النبي دي قرآن وحديث پرانا دیوی زه حیرانم چې الله العالمین دا میلاد رسول الله نه ډېر ثواب ده او په دې دور کې بعضې خلک دې ته بدعت وایي چې دا به څنګه دی مبارک وایي چې کله ویده شم سترګې مې ورغلې جناب محمد رسول الله مبارک سره ملاقي شم په خوب محبوب علیه السلام سره مې ملاقات وشو ما ورته ویل د الله محبوبا ستا دا میلاد ستا په پیدایش باندې دا خوشحالي څنګه ده ډېر داسې خلک پیدا شو ای د الله محبوبه مبارکه دې میلاد ته بدعت او ناجیز وایي قربان دا محفل د میلاد څنګه ده د دوانو جهانو مفتی محبوب علیہ السلام فتوا ورکړي من فرح بنا فرحنا به اے علما اے زما عاشقا اے زما امتی څوک چې په ما خوشحالي زم په خوشحالي څوک چې ما محفل مناوي ما په میلاد په پیدایش خوشحالي کوي نو زم په خوشحالي کوم سبحان الله میلاد راتل داړي ثواب دادی راجی علامہ عبدالرحمن الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ ابن جوزی سے چداڑے ابن عالم تیر شوئے او ډېر باریک محدث تیر شوئے دا علماء پیژن هغه مبارک یو په دې سلسله کې ډېر کتابونه یو کتاب لیکلی نه المولد العروف پرغی کې د مبارک لیکلی دي وجعل لمن فرح بمولده حجابا من النار والسجن آغا ابن جوزی سے فرمائی وجعل لمن فرح بمولده چاچی خوشحالی پا محفل رسول اللہ مبارک باندې وکړه علماء کرام نات خواران راټول کړل قال الله قال رسول بیان شو دغه میلاد د انسان او د جانم په منځ کې ویلا العالمین په قیامت په ورځ باندې حجاب او پرده وګرځوي سبحان الله کله دا انسان ټول شي د انسان او جانم ترمنځ دا میلاد شریف دا به حجاب او پرده العالمین وګرځوي سمقصد جهنم نه مخدي حجاب من النار والستر بیا مبارک فرمایي ومن انفق درهما او على مولده كان مصطفى الشافعا ومشفعا دا ابن جوزی سے وینا چې ابن جوزی سے هر عالم ولی ډېر لوی عالم محدث تیر شوی المولد العروف کې هغه مبارک فرمایي بیا وایي چې چا د رسول الله په میلاد یو درهم یو روپۍ خرچه کا نو رسول الله مبارک باندې دغه خلق شفاعت کوي سبحان الله شافعا ومشفعا رسول الله مبارک باندې انسان شفاعت کوي د چا چې هغه میلاد ته راشي یو روپۍ پکې خرچه وکړي او دا محفل کې کښېني نو د دو جهنم ترمنځ حجاب او پرده ده د نبي علیه السلام باندې د خلق شفاعت دا څونه ده د خوشحالۍ خبره چې رسول الله مبارک د شفاعت کوي رسول الله مبارک ځان خوشحال شي نو تکامل